خو ما د دغه سړي له معالجې کار واخیست. لومړی مې ستنه په اور کې کېښوده چې پاکه به شوه، نو د هغې په وسیله به مې د هغه سړي سترګه معالجه کړه او په دې توګه دغه سړی روغ شو. دې موضوع زما له شهرت سره دومره مرسته وکړه چې په ټول ازمیر کې زه د خدایانو استازی بللم او ویل به یې همغه ډول چې خدایان انسان ته سترګې ورکوي، سینوهه هم ړندې سترګې رغوي. د سوریې شتمن او سوداګر زموږ تر شتمنو سوداګرو ډېره ډوډۍ خوري. هره ورځ څو ځله پخه شوې ډوډۍ خوري. دغه خواړه د هغې بدن یې چاق کړی وي او د معدې او ساه لنډۍ ستونزې لري. کله چې زه مشهور شوم دغه کسان ما ته راتلل او ما به د همغه چړې په وسیله معالجه کول. د هغې وینه به مې داسې تویوله لکه چې د خنزیر سر پرې کړې. ما به ناروغ ته د هغه له وس سره سم درمل ورکول. که مې کتل چې ناروغ پیسې لري نو ګرانه مې پرې خرڅوله، خو بېوزلو ته مې ارزانه ورکوله او باوري وم چې باید له بډایه یې واخلم او بېوزلو ته یې ورکړم. په تیره بیا که بېوزله ناروغ به د نوکرانو یا مریانو له پرګنې څخه و. زما مرۍ کاپتا به هم له ناروغانو ډالۍ اخیستلې او زیاتره ناروغان به تر دې وړاندې چې ما ته راشي زما مرۍ ته به ورتلل چې د هغه په وسیله زما ډېر دقت او مرسته جلب کړي. کاپتا به هره ورځ یو شمېر سوالګر زما کور ته راوستل او ډوډۍ به یې ورکوله چې هغې بیا د ښار په شاوخوا کې زما د معالجو د معجزې په هکله خبرې وکړي او وایي چې دغه مصری ډاکټر په ټولې نړۍ کې ساری نه لري. ما ډېر سره او سپین ترلاسه کړل او اضافي سره او سپین به مې د سوریې د بیړۍ چلونې په شرکتونو کې په کار اچول. په سوریې کې داسې شرکتونه شته چې پانګې په وړو برخو ویشل شوي، بیا دغه وړې برخې خلکو اخیستې وي. دغه وړې برخې بیا هم په نورو وړو برخو ویشل شوي وي او پر هغوی لسمه برخه، سلمه برخه او زرمه برخه نومونه ایښي وي. د ازمیر ټولو اوسېدونکو حتی سوالګرو دغه وړې برخې ونډې اخیستلې او په نتیجه کې به د کښتیو په شرکتونو کې شریکان شول. ځینې وختونه داسې کیږي چې بیړۍ سمندر ته ولاړې شي، ډوبیږي او بیرته نه راستنیږي. خو کله چې بیړۍ راستنی شي نو بیا پانګوالو ته پریمانه ګټه رسوي. ما هم تر خپله وسه پورې دغه ونډې اخیستې وې چې د بیړیو د شرکتونو په ګټه کې شریک شم. په مصر کې دغه دود نشته او له همدې امله هلته د سوریې د بیړیو په شان سترې بیړۍ نشته. زموږ هیواد کې چې کله د بیړۍ خاون مړ شي نو د هغه بیړۍ هم له منځه ځي، خو په سوریه کې له دې کبله چې بیړۍ په شرکت پورې اړونده او ټول خلک د شرکت ونډوال دي نو د یوه یا څو تنو مړینه د بیړۍ چلونې په کاروبار اغیز نه کوي. ما په ازمیر کې د کښتیو داسې شرکتونه هم ولیدل چې 500 کاله یې عمر کړی دی. د بیړیو په شرکت کې له پانګونې زما یوه ګټه دا وه چې هیڅ کله به مې په کور کې ډېر سره او سپین نه ول چې غلی یوسي او د هغې له امله مې مړ کړي. زه چې څومره بډایه کېدم کاپتا به هومره چاغېده او ښکلې جامې به یې اغوستلې، خپل بدن به یې په عطري تیلو غوړاوه. له دې سره سره چې کاپتا بوډا شوی و خو ځوانې ښځې به یې په خپله غېږه کې څملولې او کله خو به داسې مغرور شو چې له سره به یې سپین سترګي کوله. بیا به ما خپله لکړه راواخیسته او څو کلک ګزارونه به مې په ولیو او ملا ورکول. دومره سره او سپین مې پیدا کړل چې کله خو به نه پوهېدم څه پرې وکړم. زما بریالیتوب 2 علتونه لرل. لومړی دا چې د سوریې له ډاکټرانو سره مې سیالي نه کوله، ځکه چې په عمومي توګه مې هغه ناروغان معالجه کول چې هغې به ځواب کړي ول. دویمه دا چې د چړې په کارولو کې مې ډېره تجربه درلوده. کله چې به یوه سریاني ډاکټر کوم ناروغ ته ځواب ورکړ چې نور نه رغېږي او ورته وبه یې ویل چې مرې، نو خلکو به هم همداسې فکر کوه چې دغه کس به مړ شي. کله چې به ما په چړې سره هغه ورغاوه ټولو به ستایلم
او که به ناروغ مړ شو هیڅ چا به نه رټلم ځکه چې پوهېدل ناروغ نه رغېده. له همدې امله ما په ارام زړه له ویرې پرته خپله چاړه د هغې لپاره کاروله. کله به مې د سوریې د ډاکټرانو د علمونو استفاده کوله ځکه چې د هغې ځینو علمونه په تېره بیا د زخمونو لپاره له ګرم اوسپنو استفاده ډېره ښه وه. کله چې مې ډېره شتمني ترلاسه کړه او پوهه شوم چې نور سره او سپینو ته اړتیا نه لرم او زما پر وړاندې ارزښت هم کم شو. له هغې وروسته مې بېوزله ناروغان یوازې د دې لپاره معالجه کول چې خپل معلومات پرې زیات کړم. په دغه 2 کلونو کې چې په ازمېر کې هم له یوازېتوبه کړېدم ځکه چې په خپله خوښه به مې ښځه نه پیدا کوله او له هرجایي ښځو مې نفرت کوه. دا د دې لپاره و چې نفر له هغه ښځو بېساره کړی وم چې د سرو او سپینو لپاره د نارینهو غېږې ته ورځي. آن کله چې به د سوریې معبد ته ولاړم چې له کومې ښځې سره ساعت تېر کړم بیا به مې له هغو هم کرکه کوله. په ازمېر کې که یو سړی وغواړي چې له یوې ښځې سره څملي معبد ته ځي او د 1 ساعت یا 1 ورځې لپاره هلته یوه ښځه خپله خور کوي. سوریه ډېر خدایان لري چې تر ټولو مشهور یې بال نومیږي. بال خونخوار خدای دی چې قربانۍ ته اړتیا لري. دغه خدای عادي غلا هم منع کړې او په بدل کې له چل ول سره غلا آزاده پریښې ده. که په ازمېر کې یو څوک د خپلو بچیانو د خېټو د مړولو لپاره یو کب غلا او بیا ونیول شي غل د بال معبد ته بیایي او د دغه خدای په مخ کې ټوټه ټوټه کوي. خو که څوک سپین زر له سرو سره ګډ کړي او بیا یې د سرو په نامه خرڅ کړي څوک ورته ګوته نه نیسي ځکه چې چل یې کړی او په سوریه کې له چل ول څخه استفاده د ستایلو وړ تخنیک ګڼل کیږي. له همدې امله په دغه هیواد کې خلک د سرو او سپینو په پیژندلو کې استادان دي او کله چې د سرو یا سپینو کړۍ ترلاسه کړي پوهیږي چې سوچه دي که نه. د ازمېر د اوسېدونکو ښځینه خدای د اشتیار په نامه یوه الهه ده چې هره ورځ یې جامې بدلوي او دغه الهه په یوه ستره معبد کې ده. په دې معبد کې سلګونه ظاهرا باکرې انجونې د هغې خدمت کوي خو دوی یوازې په رسمي توګه باکرې دي. خو دوی ته په معبد کې د خپل لقب اپوټا دلربایي او زړه وړلو چلونه ورزده کوي چې معبد ته له راتلونکو سره څملي. په ازمېر کې د اشتار معبد په طبس کې د عیاشۍ کورونو ته ورته دی. دلته ښځې د نارینهو میلمه پالنه کوي او هر څه چې نارینه ورکوي د اشتار په ساتلو یې لګوي. په مصر کې که یوه ښځه له یوه نارینه سره په معبد کې څملي نو سړی د کار کولو لپاره کان ته استول کیږي او ښځه له معبده باسي. خو په ازمېر کې د اشتار په معبد کې دغه ډول اړیکې آزادې وې او سریانان وایي اشتار له دې عمله دغه عمل په معبد کې آزاد پریښی دی. که یو سړی ونه غواړي د اشتار معبد ته لاړ شي او د هغه ځای له ښځو سره ساعت تېری ونه کړي باید ښځه وکړي او یا یوه وینځه واخلي. ښایي د نړۍ په هیڅ یوه ځای کې د سوریې په شان مریان او وینځې د خرڅلاو لپاره نه وي ځکه چې هره ورځ له لرې سیمو کښتۍ راځي او مریان او وینځې چې له ځان سره یې راوړي وي د خرڅلاو لپاره یې بازار ته استوي. په وینځو کې د هر نارینه لپاره د هغه په سلیقې او خوښه برابره ښځه پیدا کیږي او بیه یې هم ګرانه وي. هر څوک د خپلې خوښې وینځه لرلی شي چې کور ته یې بوځي او خپل ساعت ورسره تیر کړي. معیوب مریان او وینځې د ازمېر حکومت اخلي. دغه مریان په ډېر ارزانه بیه پیرودل کیږي او حکومت له هغې څخه ښکلا نه غواړي بلکې هدف یې دا وي چې هغې بال معبد ته بوځي او هلته یې د نوموړي خدای په مخ کې قرباني کړي. حکومت باوري دی چې بال په دې نه پوهیږي چې غولېدلی دی او معیوب نارینه او یا ښځه د قربانۍ لپاره وروړي دي. کله چې زړې وینځې او بوډا مریان چې په خولې کې غاښونه نه لري د قربانۍ لپاره د بال معبد ته وړي او قرباني کوي نو پر دغه مهال د بال څیره په یوه ټوکر کې پټوي چې خپله قرباني ونه ګوري.
د دې لپاره چې زه هم د ازمیر د خلکو له قدرونې سره مخامخ شم د بال خدای لپاره مې قرباني کوله، خو د مرۍ او وینځې پر ځای مې د هغې اوبه یې ورکوله. دغه سره او سپین تر هغې ډېر څرګندول چې یو غلام او وینځه مې قرباني کړې وې. هغه ښځې چې د اشتار په معبد کې وې ډېرې ښکلې وې، ځکه چې د دود له مخې د سوریې تر ټولو ښکلې نجونې په اشتار معبد کې د خدمت لپاره ګمارل کېدې. دغه نجونې چې به کله پیغلې شوې نو د نارینهو د زړه راښکلو چلونه به ورښول کېدل چې څنګه یو سړی په ځان مین کړي چې ډېر سره او سپین زر واخلي. هره شپه چې زه به د اشتار معبد ته تلم د دې لپاره چې نارینه له کارونو خلاصېدا په وخت، یعنی د شپې له پلوه هلته ځي، د معبد له یوې ښځې سره به څملاستم چې باکرې به یادېدلې. زه نور هغه ساده او شرمناک سینوهه نه وم چې د شپې مهال به په طبس کې د عیاشۍ کورونو ته ولاړم، بلکې له ښځو د خوند اخیستلو په برخه کې مې ډېره تجربه پیدا کړې وه او په دې پوهېدم چې کله یو سړی غواړي له یوې ښځې سره څملي څه ډول باید له هغې څخه استفاده وکړي. له دې وروسته چې څو ځله د اشتار معبد ته ولاړم نو هلته مې ولیدل چې هره یوه د مینې کولو دلبرۍ په ځانګړو چلونو پوهیږي او دا د دغه معبد د دود یوه بله ګټه ده چې ډېر سره او سپین زر ترلاسه کړي. له دې کبله چې معبد ته تلونکي نارینه هر ځل له ښځو سره په مینې کولو نوي شیان زده کوي، دغه تنوع د دې سبب کیږي چې اشتار معبد ته له تلو ستړي نه شي. ما د هغه ځای له ښځو څخه ډېر څه زده کړل او ورو ورو په عشق کې استاد شوم، خو سره له دې چې هر ځل مې معبد ته د تللو په وخت کې خوښي احساسوله، په زړه کې مې د هغه ځای له ښځو کرکه کوله، ځکه پوهېدم چې د طبس د عیاشۍ د کورونو له ښځو سره هیڅ توپیر نه لري. یوه ورځ کاپتا په ځیر راته وکتل او ویې ویل زما باداره، سره له دې چې ته ځوان یې خو بیا هم ستا په مخ کې ګونځې لیدل کېږي. ورته مې وویل داسې نه ده. هغه وویل همداسې ده او د دې چارې لامل دا دی هغه ښځې چې ته یې په غېږه کې څملوې ته له هغې سره د زړه مینه نه لري. که یو څوک له یوې ښځې سره له زړه مینه ولري او له هغې سره څملي هېڅکله به زوړ نه شي. هغه وویل زه له دوو شیانو ویرېږم، یو دا چې له هغه ښځو سره چې ته مینه نه لري او پوهېږي چې موقتي دي، ستا څملاستل به د دې سبب شي چې ته ژر زوړ شي، او دویم شی دا چې د نفره پیښه تکرار نه شي او یوه بېرحمه ښځه به تا د ځان لیواله کړي او بیا به موږ سپېره شو. ما ویل ډاډه اوسه چې زه به نور د نفر او د هغې ته د ورته ښځو په لومه کې ګیر نه شم. کاپتا ویل تر آخرې ورځې پورې چې یو سړی د نارینتوب ځواک لري دا احتمال شته چې د یوې حریصې او بېرحمه ښځې په لومه کې راشي او خپل ټول شیان له لاسه ورکړي. زه لټه کوم تا ته یوه کنیزه پیدا کړم چې تا په سرو او سپینو زرو باندې له مینځو ښځو وساتم او د شپې مهال به له دې کنیزې سره ساعت تیری کوې. 5 ورځې وروسته چې کله خپلې کوټې ته ننوتم ومې کتل چې کافتا له یوې ځوانې وینځې سره کوټې ته راننوت. دغه ښځه نه د مصر او نه د سوریې اوسېدونکې وه، بلکې د سړي خورو قبایلو ته ورته وه، ځکه چې ویښتان یې طلایي، مخ یې سپین او سترګې یې شنې ښکارېدې. ښځه نه دنګه وه او نه ډنګره، لاسونه او باډي یې واړول. ما فکر وکړی چې که د سړي خورو د قبیلې ټولې نجونې داسې وي نو د سړي خورو ټاټوبی د خدایانو تر کوره هم ښه دی. کاپتا چې کله هغه زما کوټې ته راننه ایستله نو د هغې جامې یې ویستلې چې زموږ د مصریانو په شان شي او بیا د هغې د ښکلا ستاینه یې وکړه. وی ویل دا هغه وینځه ده چې زموږ سمندر کچ کوونکو د سړي خورو له ساحله راتښتولې او ما نن د مریانو د خرڅلاو په بازار کې تر دې بله ښکلې وینځه ونه لیده. په ښځې کې د وحشت نښې نه ښکارېدې او خندلې. خپله سپین او برېښنده غاښونه به یې راښودل او د خپل بدن ځینو غړو ته به یې اشاره وکړه. غړو ته داسې اشاره کول ښه کار نه دی او زه پوه شوم چې کومه ښځه که له وحشي ملتونو څخه نه وي نو بل څوک داسې بې تربیتي نه کوي.
دغه ښځه ډېر ژر له ما سره صمیمي شوه، خو د دې ښځې شتون زما لپاره د دایمي عذاب شو، ځکه چې دې ښځې غوښتل تل له ما سره ساعت تېری وکړي. خو زه د هغې له بیا غوښتنو په تنګ شوی وم او کاپتا ته مې وبخله. ښځه له هغه سره نه جوړېده، کاپتا به وهله او له هغې به تښتېده، ما ته به راتله. خو کله چې به ما وهله خوشحاله به شوه او ویل به یې له تا سره ځکه خوشحاله یم چې ته ځواکمنې او له ما سره ښه مستي کولی شي. د دې سره زموږ اړیکې په همدې ډول روانې وې. خو یوه ورځ د سوریې یو پاچا، لکه چې مخکې مې ویلي وو، د هغو شمېر ډېر زیات دی، د معالجې لپاره ما ته راغی او چې کله یې دغه ښځه ولیده حیران شو. زه پوهه شوم چې زما د وینځې اندام یې ډېر خوښ شوی دی، ځکه چې زما وینځې زموږ له دود سره سم په کور کې کالي نه اغوستل او دغه پاچا هېڅکله پردۍ ښځه لوڅه نه ولیدلې. ما چې ولیدل هغه زما له وینځې مخ نه اړوي، نو ورمعرفي مې کړه، وینځې ته مې وویل چې پاچا ته شراب راوړي. کله چې پاچا پوهه شو چې دا زما وینځه ده، نو ویې ویل سینوها، زه غواړم دغه وینځه له تا څخه واخلم، هر څومره سپین او سره زر چې وغواړې د هغې په بدل کې به یې درکړم. تر دې ورځې پورې د خپلې وینځې د بیا غوښتنې له کبله چې باید مستي ورسره وکړم په تنګ شوی وم. خو کله چې مې ولیدل پاچا یې غواړي، نو زړه مې ونه شو چې پرې خرڅه یې کړم، ځکه زه پوهېدم هر څه چې وي، خو بیا هم ځینې شپې ورته اړتیا لرم او که خپله وینځه ونه لرم مجبور به یم چې د اشتار د الهي معبد ته ولاړ شم او د هغه ځای له ښځو سره څملم. کله چې پاچا زما وینځه وغوښتله، نو د هغې په قدر او قیمت پوه شوم، ځکه تر هغه وخته چې زموږ شیان پیرودونکي نه لري، زموږ په نظر کې هم بې ارزښته راځي، او کله چې د شیانو لپاره پیرودونکی پیدا شي، زموږ نظر هم ځان ته جلبوي. اوس هغه وخت راغلی چې باید د خپل اختراع په هکله یو څو خبرې وکړم. کله چې ما په دارالممات کې کار کوه، متوجه شوم چې که وکړای شو غاښونه په یوه پوښ کې وساتو، نو له خرابېدو به یې وژغورو. په دارالممات کې چې به کله شتمن مړي مومیایي کېدل، د هغې په غاښونو به یې یوه پاڼه زر راکاږل. دغه زر به د وریو په غوښه کې ننوتل او کلک به شول. پایله به دا شوه چې کله به وروسته په مومیایي کې د ورستېدا نښې څرګندې شوې، نو غاښونه به له وریو څخه جلا کېدل او له زرو کلونو وروسته به د غاښونو لیکه په خپل حال پاتې وه. د مړیو غاښونه له مومیایي کولو وروسته نه خرابېږي، ځکه چې له مړینې وروسته غاښ نه ورستېږي، خو له وریو جلا کېږي او د زرو په وسیله به یې هغه له وریو سره یو ځای کول چې جلا نشي. ما فکر وکړ چې که د ژوندیو کسانو په غاښونو د طلا یو پوښ راکاږل شي، ممکنه ده د غاښونو د خرابېدا مخه ونیول شي. تر هغه وخته چې په طبس کې هم زما بېوزلۍ اجازه نه راکوله چې دغه ډول سینګار برابر کړم. خو کله چې ازمیر ته ولاړم او سره او سپین راته بې ارزښته شول، نو په دې لټه کې شوم چې دغه موضوع تجربه کړم او پوهه شوم چې په غاښونو د سرو زرو د یوه پوښ په راکاږلو سره هغې له ورستېدا ساتلی شو. نوموړي پاچا چې د نور بدن د درملنې ترڅنګ یې غوښتل د خپلو غاښونو درملنه هم وکړي، له ما سره یې موافقه وکړه چې زه په طلایي پاڼې سره د هغې غاښونو ته پوښ جوړ کړم چې له خرابېدا وژغورل شي. کله چې مې د هغه پورتني او ښکتني غاښونه په جلا پوښونو سره ورښکلي کړل، نو ما ته یې ویل سینوها، دا زما لپاره ډېر زحمت ویست او زما غاښونه دې له خرابېدا وساتل. هغه اجوره چې تا ته مې درکړه که څه هم زیاته ده، خو ستا د پوهې په اندازه نه ده. سره له دې چې زه دې د احسان پوروړی یم، له دې کبله چې زه یو ریښتونی سړی یم، نو تا ته وایم چې ستا وینځه غواړم. که دغه وینځه پر ما خرڅه کړې، ښه بیه به یې درکړم، مګر که یې خرڅه نه کړې، نو هغه به در څخه وتښتوم او که مقاومت وکړې، نو بیا به تا ووژنم. ما تر اوسه پورې د سړي خورو د سیمې له کومې ښځې سره مرسته نه ده کړې. باید ته خپله وینځه پر ما خرڅه کړې چې له هغې سره ساعت تېری وکړم او پوه شم چې زموږ له تور سترګو ښځو سره تفریح ډېر خوند لري، او که له یوې سړي خورې شنې سترګې سره چې طلایي ویښتان لري. کله چې پاچا دغه خبرې کولې، زما مرئي کاپتا چې سوریې ته له راتګه وروسته یې د سوریې له سوداګرو سره د بازار د ګرمېدا چل زده کړی و، هلته موجود و او د دې لپاره چې
مېلې بازار ګرم کړي او پاچا اړ کړي چې د وینځې په بدل کې ډېر څه راکړي. نو په نارو سورو یې پیل وکړ او ویې ویل نن زما د بادار تر ټولو سپیره ورځ ده. کاشکې زه د مور له خېټې نه وی راوتلی او دغه ورځ مې نه وی لیدلی، ځکه چې پر دغې ورځ ته غواړې زما بادار د ساعت تېرۍ له یوازینۍ وسیلې څخه هم محروم کړي او هره شپه چې هغه ورسره څملي له هغې واخلي. زه پوهېږم چې بله هیڅ یوه ښځه به د دې وینځې په شان زما د بادار زړه خوشحاله نه کړي، ځکه چې د دې په شان بله ښایسته ښځه نشته. وګوره چې د هغې مخ د 14 تر سپوږمۍ ښکلی دی او د بدن 2 برخې د ازمیر له سنټرو وړي دي. آیا د هغې خوی نس چې هیڅ لوړوالی نه لري ګوري؟ زیر شه د دې ښځې پر بدن یو تار ویښته نشته. بدن یې د غوا تر شیدو سپین دی، تر باقلیو نرم دی. زه باور لرم چې خدایانو ټول ښایسته رنګونه راټول کړي او د دغې ښځې په اندام او څېرې کې کارولي دي، ځکه خو د هغې د سر ویښتان طلایي، سترګې شنې، شونډې سرې، نوکانې د نکریزو رنګ لري، اندام یې سپین او ټکې ټکې یې ګلابي دي. کله چې زما مرۍ داسې بازار ګرموه نو پاچا داسې هیجاني شوی و چې له ډېرې لیوالتیا یې ساه بنده کېده او ویې ویل سینوها زه پوهېږم چې ستا وینځه ډېره ښکلې ده، خو هر څه چې وغواړې در به یې کړم، که خرڅه یې نه کړې تا به ووژنم او دا به در څخه واخلم. ما خپل لاس پورته کړ چې خپل مریا غلی کړم، هغې هم خپلې نارې سورې بندې کړې او دغه سړي ته چې په سوریه کې د امورو سیمې باچا وویل دغه ښځه پر ما ډېره ګرانه ده، که زه یې خرڅه کړم له ځان سره به مې خیانت کړی وي، ځکه خو نه غواړم چې پر تا یې خرڅه کړم، خو چمتو یم چې خپله وینځه وړیا درکړم، د دې لپاره چې زموږ دغه دوستي ستا په یاد وي. د دې دوستۍ په یاد یې خپله خور کړې او له هغې سره له ساعت تیري خوند واخلې. کله چې د امورو باچا پوهه شو چې زه خپله وینځه هغه ته وړیا ورکوم نو ډېر خوشحاله شو، نارې یې کړې سینوها ما ګمان نه کوو چې یو مصري دې دومره سخاوت ولري. له ماشوموالي تر ننه پورې چې ما څومره مصریان لیدلي د فرعون مامورین ول چې له مونږه قلنګ اخلي او تل یې لاس د اخیستو لپاره اوږد شوی وي، دوی هېڅکله نورو ته د یوه شي د ورکولو لپاره لاس نه اوږدوي. ته لومړنی مصري چې ما ته دې ثابته کړه شونې ده. په مصر کې هم داسې کسان وموندل شي چې لاس یې خلاص او سخیان وي، او که یوه ورځ زما هیواد امورو ته راشي نو ژمنه در سره کوم چې تا به خپل ښي لورې ته کېنوم. زما مرۍ وینځې ته جامې راوړې، هغې واغوستلې، د امورو له باچا سره چې غښتلی ځوان او اوږده توره ږیره یې درلوده له کوره ووته. کله چې وتله زه پوهه شوم چې زما وینځه د دغه پیاوړي سړي له لیدو څخه چې د هغې نوی بادار و خوشحاله ښکارېده. له دې وروسته چې باچا ولاړ کاپتا زه ملامت کړم او ویې ویل ولې دې د امورو له پاچا څخه وانخیستل، په داسې حال کې چې هغه چمتو هر څه چې ته وغواړې درې کړي. ما وویل له دې امله مې دغه وینځه وړیا ورکړه چې په راتلونکي کې څوک خبر نه دي او نه پوهیږي چې په دنیا کې به څه تېرېږي، او د یوه ستر دوست درلودل د سختو ورځو لپاره ښه وي. ښایي یوه ورځ اړ شم د دغه سړي هیواد ته ولاړ شم او هلته د دښمن له ګواښونو خوندي پاتې شم، که څه هم دغه سړی وړوکی هیواد لري او د هغه په ټاټوبي کې له پسونو او خرو پرته بل څه نه پیدا کیږي، خو د هغه دوستي او ملګرتیا زما لپاره د خطر په وخت کې ډېره غنیمت ده. د امورو پاچا 3 ورځې په ازمیر کې و او کله چې له دې ځایه روانېده نو د خدای پامانۍ لپاره ما ته راغی ویې ویل سینوها که تا د مصر ټول سره او سپین را کړی وی نو دومره به نه وم خوشحاله شوی لکه چې دغه وینځه دې راکړه، ځکه دغه وینځه تر ټولو هغه ښځو ښکلې او په زړه پورې ښځه ده چې تر اوسه پورې ما لیدلي دي. زه باوري یم چې هېڅکله به له هغې څخه موړ نه شم. که یوه ورځ زما هیواد ته راشي نو له 2 شیانو پرته چې بل هر شی ته وغواړې دره به یې کړم، او هغه 2 شیان یوه همدا وینځه او بل زما اس دی، ځکه چې زما په هیواد کې اسان ډېر کم دی او د ګوتو په شمار اسان لرو چې هغه زما د جنګي ګاډیو لپاره ضروري دي. له دغه 2 شیانو پرته چې ته هر څه وغواړې درکوم یې، او که هر څوک غواړي زه یې درته وژلی شم. که په ازمیر کې هم څوک له تا سره دښمني لري ووایه چې د خپلو کسانو په وسیله یې په همدې ښار کې درته ووژنم،
ډاډه اوسه چې ستا نوم به وانخیستل شي. له دغه خبرو وروسته د امورو باچا زه ښکل کړم او ولاړ. له څو شېبو وروسته چې له وینځې لرې وم د ستومانۍ احساس مې وکړ، ځکه چې له هغې سره مخته شوی وم او ځینې شپې به مې د ساعت تېرۍ او د هغې په یاد د اشتار د الهي معبد ته تلم. خو د هغه ځای ښځو د یادې وینځې په شان زما ساعت نه شو راتېرولی. هوا ګرمه شوه او د پسرلي نیمایي فصل تیر شو. ګلان وغوړېدل، توتکیو الوتنه پیل کړه او کشتۍ د ازمیر په بندر کې حرکت ته چمتو شوې چې نورو هیوادونو ته ولاړې شي او له هغه ځایه شیان وینځي او مریان راولي. د پسرلي په نیمایي کې د ازمیر ښار له هیجانه ډک شو، ځکه چې له خاورو څخه د تموز د خدای د ایستلو وخت راورسېد. د سوریې روحانیونو هر کال د تموز خدای په مني کې خاورو ته اسپاري او د پسرلي په نیمایي کې له خاورو راباسي. پر هغې ورځ چې د تموز د خدای مجسمه یې له خاورو رایستله، په ازمیر کې عمومي جشن و او پر دغه ورځ نارینه او ښځې له ښاره وځي او بیدیا ته ځي. ټولې ښځې او نارینه په دې ورځ په بیدیا کې په ښکاره ډول له یو بل سره څملي. زه هم پر دغه ورځ بیدیا ته ولاړم چې پوهه شم خلک څه کوي. ما ولیدل چې روحانیونو د تموز مجسمه له خاورو راویستله، خلکو خوشحالۍ وکړې، نڅاګانې پیل کړې او ویل به د تموز خدای ژوندی شوی دی او هغه د ګرمۍ خدای دی. همغه ډول چې ځمکه او هوا ګرموي د انسان بدن ته هم تودوخه ورکوي او نارینه او ښځې یو بل ته اړتیا پیدا کوي. کله چې د تموز خدای له ځمکې راویست، ما ولیدل چې یو شمېر ښځو یوه ګاډۍ راکشوله. په ګاډۍ کې له لرګي جوړه شوې د نارینه د بدن د یوه غړي مجسمه وه چې زه یې د نوم له ویلو شرمېږم. زه حیران شوم چې د دغه کار هدف څه دی، خو وروسته مې ولیدل چې ناڅاپه نارینه او ښځې سره ګاډې شوې او له دې پرته چې شرم وکړي له یو بل سره یو ځای شول چې دغه حیواني عمل تر ماښامه روان و. د ځینو قومونو د څارویتوب پته باید د دغه کارونو له لیدو ولګو، ځکه چې په مصر کې چې یو متمدن ملت دی هیڅکله دغسې کار نه و شوی. ځینو سپین سرو ښځو چې د ځان لپاره یې کوم کس نه و پیدا کړی، له نارینهو هیله کوله چې هغوی هم محرومې نه کړي او له دې کبله چې زه په هغه جشن کې یوازینی سیلاني وم، نو ډیرو به له ما هیله کوله چې ورسره مباشرت وکړم. خو ما به په کرکې سره له ځانه شړلې او هغوی ته به مې ویل خدایانو د ښځو لپاره یو وخت ټاکلی دی. کله چې د ښځې عمر له دې مرحلې تیر شي، باید له هغې وروسته په دې فکر کې نه وي چې له چا سره څملي، ځکه که خدای غوښتی وی چې ښځې دې د عمر تر پایه پورې له نارینهو سره معاشرت وکړي، نو د هغې د شهوت لپاره یې حد نه ټاکه.